د کهنه شروعات د لینکن نومې سړی نه کیږي چې هغه د هوټل نه خپل پارسل راخلی لګي چې د بار نه د لور په आवाज باندې پوه شي چې څه بدمعشانو راګیره کړي یو او یې ولي په دې سره ډیر په منډه شي خو چې رارسي نو غوي په بل دز هم کړي پلار زر یو کس پکې رونی وي چې باقي ملګری یې دغلته کې پریک دی او باغ اختیار کی دغه بدمعش راګیر کړي او مخ ورله کولو کی چې هغه تر نه پلته باندې ځان خلاص کی خو نه تختیدلی شي ولې چې دغلته کې پولیس را رسیدلی پولیس دا کس گرفتار کی او لینکن په وینو کې لټ پت لور روچته کی او خو شاچغه شروع کی وي د دې هسپتال ته پولو کې ما سره مرسته وکړي چې هسپتال ته پولو سره باغې کې سانه وی پاتې او په دې سره د دوی د خوشاله خاندان تبو برباد شي پاسل کې د شاته د دوی د کړي د ټول نه د غټ بدمعش لاسو چې نو مې روزینو هغه زوی ته مانچه ورکړې وا وی اوس وخت راغی چې ته زما کار سنبال کی خداغه د پاره شرط دادی چې ته بخامخه مړ کې چې هغه دغه شرط د پوره کولو د پاره د لینکن د معصوم لور انتخاب وکړ د ټول افسوسناک خبره دا وا چې هغه د دس د وجنه بلکې پیپلو ته وینه په داخلي دو سره د ساده بندې دو د وجمړه شو چې د مرګ نه مخکې د حد نصیبا د درد تیر شو د لینکن پزړه کې غارو کی او پزړه کې لزان سره واده وکي وی کدا سر مې پکې هم لاړ شي خپل لور له انصاف ورکوم په عدالت کې مقدمه شروع شي چې ټول نه لاول جج دنه ته پوسو کی وی آیا دا د هغه کس چې ستاد لور قتل کړی دی چې دی ورلا جواب جواب ورکي وینا دا قاتل نه دی په دې سره هلک د خوشاله د لاس په جامو کې ناراضي کی او پزړه کې دا وایي چې زما د پلار د نوم د وجې دی ویریدا خدا ورته پته ني چې وکیل لینکن د مخ کې نه پوها کړو چې په د باندې قتل د ثابتولو د پاره مونږ سره ثبوتونه ناکافي دي کوم هر څومره زور لګو مونږ د درو کارونه سیوا سزا نشو ورکولې چې په دې سره د بے انصافي قبول نه کړو د قصد غلط بیان ورکو درې د پاره چې دی واپس پکې کې پګرځي دوشي او زه په خپل باندې ډوډ له انصاف ورکما عدالت دی د بګناه د وجه بری کی چې دی د مخسري وکیل ته په سلامونه شي د چې څنګه د عدالت نروزي نورونه د مخ کې نه د استقبال د پاره ولاړي چې دوه لرونه د پلار خواله ورشي چې هغه ورته دا خبره وکي یو سیله سړی شوي او په خوشاله باندې دوه لرونه پلار سره گاډي ته وخیږي د دې نه خبره چې لینکن یې د پری خودو وای نه دی د شپې په وخت کې لینکن د په انتظار چې کور نه پر وته سره لینکن یې په گاډي باندې وخی خو دغلته کې پرې نګدي یو درن سو باړي ورته ونیسي چې داغه پورې وخی چې تر سو پورې ورلې هډو کې چوری کړي ني چې په خودو سره پړچېدلی وجود باندې را روان شي کور ته پر ارسېدو سره د ټول نمخ کې گاډي پاکو بیا ډانګو د وینو سکا کپړې د سپین تر غرزولو نه پس پکور کې داخل شي چې خزې ناس دی او د لور د سالګری ویډیو ته جاړي د خزې د وړاندې د خپل جذباتو اظهارونه کوي خو چې سرخانه ته لاړ شي نو هټ ته په بړقو په جړا شي په سبا باندې د دوی د کور ورو ډبېږي چې په کولاوالو سره هغه د پولیس والو خېږي یا هلک چې ستا د لور قتل کړي وو هغه مونږ ته مړ ملو شو ته بیګا چرته وي چې دی ورته وایي وي زه به چرته لاړ شم صرف د سودا د پاره وتلیو ما او دغه سات واپس راغلم چې خزه هم طرفداري وکي پولیس والا ته کارت ورکي وی که مسله هم درتی وي ما تکال کوا بل خدای هلک رور ضرور په قاتل پسې لیونی ګرځي خپل کسان ته وایي وی که دا قاتل د زمکه د لاندې هم وي مونږ به روباسو په دې وخت کې د خواله یو نشي جنې راشي زه بیګار روانو ما چې تاسو د کور مخه ته یو کس په گاډي کې صحیح کا ما ترې ته پوس هم کو چې چا سره د کار دی خوراله څه جواب را نه کا ورته د لینکن تصویر وخای چې جنې او پیجنې وی هم داو چې هلک د ځان سره په خبرو شي وی خدای بخیر کی د سره بالزه سبا کورم په سبا باندې لینکن په غم کې ډوب ناشتي چې دې سره د کسانو هغه تمانچه کېږي چې هغه ته تمانچه راخ کیو په منډه شي چې د کس هم ورپسې ور روان شي چې غیرونه ویو مخ ور روان کی په دې کې هم ورورسي او دزې پکې چې هغه ته د گاډي په گیټ باندې ځان بچ کی خو د ډیر وخت پورې پټ نشي او هغه راګیر کی چې روره ورته وای وینن خو بدر نزه د خپل رودي صاحب اخلمه چې لینکن ورته د قسته منته کوي امام وجنا خدا کس پر همونه کیو چې څنګه په خندا کې پلټس کولواله دوی پر لدا سلته ورکی چې د گاډي سره وجنګي چې مشر دراتو نه مخ کې سټ ور لمات کی او بیا زر کور ته ځان ورسي لینکن په کور کې پسان پسې ور بن کی چې خزه د پولیس والا کارت را واخلي او پولیس ترنګ ملو کی چې هغه د مخ سری د دوی کور ته ځان ورسي دوی ورته خپل مسلې وایي وسه خلک په مونږ پځ شي ویډیو مونږ وجل غواړي هغه د یقین ورکی چې تر سو پورې زما تاسو ته څوک څه هم نشي ویلي زه تاسو ته حپوس د پاره دلته کې خپل دوه کسان پرېږدم د شپې په وخت کې د پولیس والا په خپل گاډي کې دوی د کور مخه ته ولاړي چې په دې وخت کې په دوی باندې څوک اوبه ورودي چې هغه په دغه باندې شي دای هلک رور سره د پلار د دوی کور ته ورننوزي پلار لینکن ته وایي وی زما بهادر زوی دی ولی وجه ما نه باید د لور په بدل کې پیسې غوښتلې وي چې لینکن خزه ورته وایي وستا څومره بې غیرت خلک ما په
خپل ژوند کې نه دی لیدلی چې په دې سره پلار یې ورله لاول ښځه ولي ورور یې لینکن 2 ډزه وولي. دې په دغه زخمي حالت کې امبولانس ته رنګ میلاو کي چې دې نه پس بېهوشه شي او سترګې په هسپتال کې کولو شي. د چې څنګه پوه شي چې په لور پسې مې ښځه هم لاړه نو دې د ډېر غمه د کټه راوغورځېږي او چغې شروع کړي. دې په سبا باندې د ورزش په وخت کې د ډاکټر جامې وویني چې وایي چې یو په زخمي حالت کې د هسپتال نه راوتښتي او د مخ سره د مایک نومي ملګري خواله راشي. څوک چې د فوج نه ریټیر شوی و اوس په د غیر قانوني وسلې کار کو. هغه دله قسمه وسله ورکي اوس دې په ګنټو ورزشونه شروع کړي. ورسره د نشانې مشقونه هم. یو شپه دې د هغوی د یو نوکر کور ته ورشي چې غریب په ځان پوه هم نه کي او بد ووخي چې په آخري وخت کې دې تپوس کوي مشر د چرته دی چې زه په ښودلو سره دې ورلکاته تمامه کي. په سبا باندې دوی هم په هغې پتې باندې ورسي. چلته کې په رسېدو باندې دې واقعي د هغوی کسان وویني چې دې ورته له ځان نه ګوټ جوړ کړي او په بانه باندې ختم کړي. دې چې څنګه د هلک په پلار پسې ورننوځي نو هغه ورته وایي وي کاش چې ته ما په خپل لاس وژلې وي چې دې پې ایله ونه کړي او په سر یې وولي. زوی چې څنګه پلار وویني نو جړاګانو په ځای باندې خپلو کسانو ته په چغو شي وي که په هر طریقې مال یې رامعلوم کړي. لینکن په یو ډل کې پناه واخلي چې د جاسوسه د مخ سري خپل مالک له اطلاع ورکړي چې هغه سره د کسانو د غلطه کې راورسي او ګاډي ته وخیږي. نن رانه د بچ کېدو والا نه د هغوی په لیدو سره دې د ملګري سنایپر راواخلي او هغوی سره په مقابله شي چې ملګري ورته دغه ځای نه د تلو دپاره ووایي او دواړه ملګري په جیب کې دغه ځای نه وتښتي. په روانۍ کې د ده ملګري خپل بدماش ملګري خبردار کړي موږ پسې ستا دشمنان شوي دي چې هغه ورته ووایي وي زه خپل کسان برابرومه تاسو بېغمه شئ. هغوی په لاره کې هغوی سره په مقابله یي او بل خوا دوی خپل کسان تیاري چې په دې کې دوی د هغوی ځای ته جیب وردن نه کوي او څنګه د هغه ګاډي راورسي نو د هغه کسان په ډزې شروع کړي چې هغه په شا لاړ شي. دننه دوی ته داسې لګي وي که چېرې هغه ویرېده وتښتېده خو هغه اترې نه وي او په دوی پسې ګاډي دغلته کې رادننه کړي او د وسلې والا ملګري ورسره پخپله په جګړه شي چې د هلک ورته پام شي او په یو ډزه یې راوغورځوي. دا یې هلک روړ دومره تکړی چې په ځان له باندې دغلته کې ټول کسان ختم کړي چې لینکن پکې دوباره وولي او د نور کله په شان په خندا ورته کښېني. نن به درله دا سر خورومه چې دې پټ په پټه پیچکس ورپسې راواخلي او په مرۍ کې ورله ورخښ کړي چې په دې وخت کې پولیس هم راورسي خو یو ورته هم ژوندی میلو نه شي. تاسو ته دا نانه کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.